ټانک T-62 تر افغانستان وروسته په اوکراین کې د روسیې لخوا استفاده کېدونکي T-62 یا T-62 ټانکونه په کال 1940 کې د شوروي اتحاد لخوا جوړ کړل شو. د جوړېدلو فابریکې تر 1950 دوام وکړ. دا ټانک په یو ساعت کې 50 کیلومتره سفر کولای شي. د ځان سره 115 توغندي وړي او په مقابل لوري یې توغوي. د دې ترڅنګ په سر کې یو سکل هم لري چې کولای شي په دښمن د مرمیو باران وکړي. د دې ټانک وزن 140 ټنه دی او 4 نفره پکې د کېناستلو ځای ناستی لري. T-62 د جګړې په ډګر کې شوروي اتحاد د دغه ټانکونو څخه په لومړی وار استفاده په کال 1961 کې د سینو په سرحدي جګړه کې وکړه. په دا جګړه به بحث بل وخت وکړو، خو شوروي اتحاد د همدې T-62 ټانکونو په واسطه په دې جګړه کې پراخې لاسته راوړنې ولرلې. په هغه وخت کې دا ټانکونه داسې انګیرل کېده لکه په اوسنی وخت کې چې د جرمني لیپرډ 2 ټانکونه دي. د هغه وخت پرمختللي یعنی T-62 ټانکونه په دویم وار د افغانستان په جګړه کې هغه مهال راښکاره شول کله چې شوروي په افغانستان یرغل کړی و. شوروي اتحاد د دغه ټانکونو څخه پراخه استفاده په افغانستان کې وکړه او د متحده ایالاتو د باوري سرچینو په خبره شوروي اتحاد د افغانستان په جګړه کې 325 T-62 ټانکونه د لاسه ورکړل. د دغه د جملې څخه ځینې د مجاهدینو په لاس تخریب او ځینې بیا د شوروي د وتلو په مهال په افغانستان کې پاتې شول. خو په هغه وخت کې شوروي یوازې د 140 T-62 ټانکونو د سوځېدو او پاتې کېدلو خبر ورکړی و. او په دې 140 ټانکونو کې هم دوی زیاته کړې وه چې پاته شوي ټانکونه موږ ببر کارمل او نجیب ته سپارلي، کوم چې زموږ متحدین دي. د یادونې وړ ده چې د شوروي T-62 سوځېدلي ټانکونه تاسو د افغانستان په بېلابېلو ایالتونو کې لیدلی شئ. په افغانستان کې د ماتې سره سم شوروي اتحاد د منځه ولاړ او روسیې ځواکونو T-62 ټانکونه په کال 1999 کې د چچنیا په جګړه کې استعمال کړل. د چچنیا جګړه چې د روسیې او چچن مسلمانانو ترمنځ وه، روسیې دغه جګړې ته 1.5 T-62 ټانکونه ولیږدل. اما په دغه جګړه کې څومره ټانکونه د چچن ځواکونو لخوا سوځول شوي په دې هکله بشپړه شواهد نشته. خو یاده جګړه روسیې د T-62 ټانکونو په مټ وګټله. د چچنیا تر جګړې وروسته روسیې د دې ټانکونو استعمال بند کړ. اما ځینې اوکرایني سرچینو خبر ورکړی چې د روسیې T-62 ټانکونه په میلټوپول ښار کې لیدل شوي، که څه هم روسیې د دغه ټانکونو استعمال په اوکراین کې نه دی تایید کړی. خو په ټولنیزو رسنیو کې داسې ګڼ شمېر ویډیوګانې لیدل کېږي چې روسي ځواکونه د دغه ټانکونو څخه د ماین پاکۍ په توګه استفاده کوي. روسي ځواکونه هغه سیمو ته چې د اوکراین تر ولکې لاندې وي خپل دغه T-62 ټانکونه ورداخلوي، ماینونه په پاکوي، لاره په جوړوي او وروسته بیا خپل پرمختللي ټانکونه دغه سیمو ته داخلوي. په دې هکله څېړونکو ویلي چې روسیه په اوکراین کې زړې وسلې استعمالوي او تر اوسه یې د جدیدو وسلو څخه استفاده ډېره کمه کړې.